بسم الله الرحمن الرحیم. په منصوباتش آخری منصوب دا خبر د ما ولا المشبهتین بلیسا. فصل. خبر ما ولا المشبهتین بلیسا. خبر د ما ولا چې دی دوړې تشبیه ورکړي شوی وي لایسا سره، یعنی دا ما ولا دا دوړې مشابه بلیسا دی په نفی شه. لایسا یاده نفی ولا معنا بنده مشتمل دو و ما ولایا په نفی معنا بنده. هو المسند دای مسند ده. همیشه ده پر د اسم و خبر چې وی د اسم د عوامل داخله دل نه مخش دای مبتدا وی، خبر وی او د اسم چې وی د مبتدا وی، به چې کله عوامل په داخل شي بیا د نه اسم جوړ شي. دغه عوامل ته بیا نواسخ یاوی. نواسخ چې د هغه زیر حیثیت د مبتدا ولا هغه منسوخ کو. نو ما ولا دا دواړه دا یو اسم غوړي یو خبر غوړي. اسم یې مرفوع وي، د ان مشبه بالفعل نه دی شپږ، د ان سره د دی عمل بالعکس تا. د ان ولا اسم منصوب خبر یې مرفوع، د دی ولا اسم مرفوع خبر یې منصوب. هو المسند دای مسند ده. مسند خو پیژنې کنه چې خبر په مبتدا ټیک لګولای، تکیه په لګولی. دغه رنګ دغه د ما ولاول چې کیم خبر ده د تکیه لګولی دا مسند شي. تکیه په چاو لګای په اسم بنده چې هغه مسند الیه وی، اسم یې بیلی. بعد دخولهما خدای مسند کلا شي، مسند مقام د تکلا میلاو شي. بعد دخولهما ورسته د داخله دل د دی دواړه دخولهما شه مضاف الیه ضمیر دا ما ولا. نحو لکه ما زیدون قائما دا د ماول مثال شو. زیدون د ما د پورا اسم دا، قائمانی خبر دا منصوب دا. ما زیدون قائما زید ویلوڑ ندا. دبل د لا ولا مثال لا رجل حاضرن دا بیا مخشه غونده نو وی لا رجل فی الدار. اخو لا نفی جنس و هیڅ یک سړی نشته دا پکیر شه، جنس ته سړی نشته دا پکیر شه. اب اغه بلا معنا وا اغه معنی شه یغه دو نه اغه شه عموم ډیر زیات تا بخی معنی نفی قید هر شی و داغه اغه غونده نه ده. لا رجل حاضرن سړی حاضر نه ده، سړی حاضر نه ده. شا دا خو د دی د اعراب طریقه شله. اسم و مرفوع وی، خبر و منصوب وی. خو درې صورتونه دي چې هغه صورت شه به دی عمل نکای. هغه به اس وی ای په صورت ته بشه داغه ان وقع الخبر بعد الا کچره واقع ش خبر ورسته د الا نه جمله دو ما په داخله دو خو هغه نه ورسته الا یادو بیا به دا ما عمل نکای. چې عمل نکای اسم خو به مرفوع و خبر و مرفوع شي. نحو لکه ما زیدن الا قائمن کا الا نو به وده قائمن ولا الا روغلا میونستا اس وی مرفوع ویای. ما مشابه بلیسا عمل نشي پشه کولا اس زنه لرش. یوا وجدا و دوام وجدادو چې توسه د ریاضی دا کلیه ویلی دو چې جمع ضرب جمع و منفی ضرب منفی منفی ضرب منفی جمع شا. و دا غرنګ د نفی نه چې ته استثناء وکې، د نفی نه چې استثناء وکې بیا څه معنا شله؟ بیا مثبت معنا شله. دا به چې د مثبت معنا وی بیا ما خو عمل پاستا کو چې دو په معنا شه د لایس سره مشابه وا چې د منفی معنا وا پشه و چې بیا الا روغلا ورسته و دشه معنا د نفی پوته نشلا جمله معنا مثبت شلا. ما زیدون الا قائمون نه دا زید مگر ویلوړ به دغه سمانا شي یعنی ویلوړ دا مراد یې داش چې دا دواړه زنه وبوسه
ما و الا د نه وبوسه زیدون قائمون. ٹھیک شله په سبب یې پیښ لوسته چې ما نفیا نه چې استثناء وشي بیا جمله مثبت ته ووړي. بیا چې مثبت ته ووړي بیا د ما هغه معنا نشله پوتې چې دو د لایس سره مشابه و د منفي ولا معنا په دې نشله پوتې هسي هغه مالا نشته ده. یو صورت دغه شه او تقدم الخبر على الاسم د جمله اسمیه ترتیب دغه ده چې پهلا وی عامل وی ورسته اسم به بیا خبر. اس کچره داسه وشل چې خبر پر مخ شه د عامل نه بعد خبر ذکر شه اسم یې ورسته شه. دا دوام صورت ده. او تقدم الخبر على الاسم نحو ما قائم زید. ما خو هغه مشابه بلایسه ده خو قائم خو خبر وو و قائمون و زیدون و سرنگ میش پیژنی چې دا خبر دا و زیدون یې اسم دا به په دا پیژنی چې اسم معرفه وي و خبر چې وي هغه نکره وي. عموما داسې کېږي. نو قائمون صيغه د صفات تو دغه یې خبر ده د پر مخ کړه ده چې مخ یې که د خپل زوی نه بیا دای بیا عمل نه کوي. ولې عمل نه کوي؟ عمل ځکه نه کوي چې ما ولا چې دی د عمل شه کمزوري دي او عمل شه کوي نه کوي عامل چې د افعل و دغه ما ولا د عمل شه کمزوري دي. بیا چې هر کله اسم په خپل زوی وي په جمله شه و خبر په خپل زوی وي به دو عمل کول شي خبر تناسب ورکو و که خبر د خپل زوی نه وخصو اسم د خپل زوی نه وخصو به دو عمل نشي کوله. ما قائمون زیدون دا دوام صورت شو. او زیدت لیا زیود کړای شي زادا 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 زادو د زادا ولا اصل وو زیاده زیوت یک زادا ماضی معروف تو به د زادا ولا ماضی مجهول ارسی زیدا بیا زیدا مذکر دو د زیدا ولا مؤنث تو زیدت کا زیوتا کړلا شي. او زیدت ان بعد ما وزیدت مؤنث ویلیت که چې حروف چې سمره یادي اغون مؤنث دي. لیا زیوتا کړای شي ان بعد ما ورسته ده ما نفیانه بعد د ان زیوت که نحو لکا ما ان زید قائمون بطل العملو. دا درې صورتینه تیرشل دغه نه بعد یول بطل العملو عمل باطل شه په دغه درې سره شه. په دغه درېم صورت شه ویل عمل نشي کولا ما یعنی خبر یې مرفوع ویل دا ځکه چې د ما سره چې متصل اسم وي او د اسم سره متصل خبر وي به پاسته د عمل کوي شي و اس د عامل و د معمول په میون شه فاصله زیات اشلا نو اس بیا عمل نشي کولا. کمار ایتا فل امثلته لکسرنګ چې تو ولیدا په دغه تیرې شوی مثال شه. وهذه لغه اهل الحجاز و دغه لغت د اهل حجاز لغت بولی ته وی یو وی زبان و یو وی لغت. زبان غاټوي لکه عربي و لغت وړي کوي لکه په عربي شه به د اهل حجاز ولا ژبه ګوشي امتیازي خصوصیات وي به دغه شی بنو تمیم د ژبه سره ګوشي امتیازي خصوصیات وي لکه پښته مثال په تور غونډه پوسنه پښته دو به په پښته شه میشتو سے بنسی بارونو ته ویای باروم او یوسف زی خلکو ته ویای باران وزیر خلکو ته ویای ویر پوس د گیان خلو ته ویای ورینګي. دا مختلف لغاتونه دي په پښتو شه. ها نه گفتگو نه دغه لغت یا لهجه پښتو ترجمه په لهجه سره کوي شه. و دغه چې د کیم بیان تیر شو دغه د لغت د اهل حجاز د حجاز چې کیم خلق ته حجاز غوټه علاقه دو و بنو تمیم یو قبیله دو یو قوم ده دغه لکه وړي کې حصہ دو دغه ژبه زنا خصوصیات بل قسم دي. یعنی بنو تمیم دا اختلاف کړه ده چې اهل حجاز په ژبه شه ما ولا چې د هغه خبر منسوب وي
و د بنو تمیم په ژبه شه د ما و د لاولا خبر منصوب نوي با الفاظ دیگر عمل نو ورکای ټول اهل حجاز ما ولاتا عمل ورکای و بنو تمیم ما ولا مشابهتین بلایستا عمل نو ورکای نتیجه و دارسی چې خبر وي مرفوع وي و اما بنو تمیمن و هرچه بنو تمیم دی فلا یعملونهما پسا عمل نور کئی دی دواړه تا همانا مراد ما ولاشل قال الشاعر ویلی دی یو شاعر د بنی تمیم غن لسان بنی تمیم د ژبه د بنی تمیم نا شعر دا و محفحفن کالغصن قلت لهن تصب فاجاب ما قتل المحب حرام یو شاعر دا د خپل معشوقه سره یې د مکالمه ذکر کړه دا محفحف ویای د نری امله ولا کل غصن لکا ټهنی منډه د منډه غوندې نری املا د محبوب یوت کو یعنی چشتان د منډه غوندې د نری امله ولا قلت له موت اول اختا خپل محبوب ته انت سب چې خپل نسب بیان کا انتصب چې ځون منصوب کا یعنی نسب بیان کا فاجاب پس جواب یو کو دا باب افعال نه دا اجاب یجیبو جواب دینا ما قتل المحب ما دینه دا ما مشبه بلاس قتل المحب یوی محبوب په صيغه د اسم مفعول و یوی محب یی محبت کرنے والا محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے عاشق تا محب یی قتل المحب مضاف مضاف الیه دی مړاول د عاشق حرام ندی حرام مړاول د عاشق ندی حرام جواب یې دا ورک چې معنی د میش څنګه د تو مړاول حرام ندی معنی شام ایسی د دغ شعر نه د استدلال کړه دا چې ما مشابه بلایسا دو قتل المحب دغه اسم دا خو حرامون ته وګوره حرامون خو خبر ده دغه منصوب نه ده لہذا عمل یې نه دا کړه د غرنګ و دی نه را د بنو تمیم خلک د روزمره ژغېدو هغه اندازې به وخصي خو په دلیل شدی دا شی پیش کړه دا شعر ځکه چې د عرب د لغت قواعد ضوابط عددی د شاعرونه د زمانه د جاهلیت کیم شاعرون وی د دې د شاعرونه سه طبقه دي د هغه شاعرونه په شعر چې یو لفظ په کیمه طریقه روغلاوي یا کیمه نحوی قاعده په ذکر شوی وي بیا هغه علما په دلیل شه پیش کوي به د هغه مطابق دی قاعده وضع کوي طالبونه ته نو د شعر نه دا مراد شو چې ما ته یې عمل نه دا ورکړه ما ولا مشابه بلایس د اهل حجاز په لغت شه عمل کوي و د بنو تمیم په لغت شه عمل نه کوي شعر معنی ته بیا وګورئ و محفحفن کالغصن و د نریم لیول پشان د منډه یعنی پشان د منډه د نریم له چشتان قلتو له اول مو دتا انتصب چې نسب بیان کا فاجابه پس جواب یو کو ما قتل المحب حرامن چې قتل د محب حرام نه ده نو عاشق ته جواب ورک دمکی ورکړه چې منه در تام شاه سام شاه کنه میر څنګه د مړاول ګنا نشته ده و دل یو طرف ته د شعر نه علما دا قاعده اخذ کړه چې یعنی بنو تمیم څنګه ما ولا مشابه بلایسه چې دا دغه عامل نه ده بس